الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت درسونو د مبارکه کړي او سلسله روانه و د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. اخرنی خبره موږ دا کوله چې يهودو خاصم بغضو د مسلمانانو سره، خو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا نه واپس راغی او هغوی ته پته ولګېده چې الله مسلمانانو له فتح ورکړې ده، نو د دې د لاسه د هغوی هغه بغض او حسد او دشمني ښه ډېره شوه. بعض د هغوی حالات ما بیان کړي، دغه شان بیا هغوی دمکی او قسمه ورکړه مسلمانانو ته چې تاسو دا سوچ مکوئ چې موږ هم د قریش په شان یو، هغه خو داسې خلک دي چې په جنګ نه پوهېږي، موږ په جنګونو پوهېږو. او دا یهود بنو قینقاع، دا خبره یاد ساتئ ذهن کې، ځکه چې روان درسونو د سیرت کې به د نورو یهودو تذکره کیږي، نو چې تا ته دا پته چې دا یهود دا د مدینې نه ویستې شوي، نو دا د یهود بنو قینقاع وجه دا ده موږ ذکر کړی و چې دا په د یهودو کې زړور خلک وو، نو دوی دشمني راښکاره کړه. هغه نور هم دشمني کوله، خو هغه غلي و د یرې د لاسه. بیا دوی دغه زنانه سره چې کوم عمل وکړو، هغه مسلمانه زنانه وه او دوی کوشش وکړو چې هغه د هغې د مخ راښکاره کړي او د پرده ترې لرې کړي، نو د هغې په دفاع کې یو مسلمان راولګېدو او هغه یهودي زرګر یې مړ کړو. بیا هغوی مسلمان مړ کړو او دې سره خبره ګرمه شوه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی محاصره کړو. بیا هغوی تسلیم شو او ډیر زور چا لګولی چې دوی ته څه مه وایه. عبدالله بن ابی بن سلول منافق خبیث، هغه دا زور لګولی چې دوی ته څه مه وایه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی د مدینې نه وشړل او مالونه دوی نه پاتې شو، هغه مسلمانانو واغستو. بیا د هغې نه بعد یو غزا را پېښه شو چې هغې ته ویل کېږي غزوة السویق. دا کله شوې وه، څنګه شوې وه، ابو سفیان څنګه راغلی و مدینې ته او بیا څنګه وتښتېدو د مدینې نه، او وجه د تسمیې چې ولې دې ته غزوة السویق ویله کېږي موږ ذکر کړې وه. په دغه ځای باندې خبره ولاړه وه او نن به انشاءالله د یوې غزا تذکره کوو. دغه شان که ټیم و یو بله او د یهودي کعب بن الاشرف د مردارېدو واقعه او ولې وجلې د مسلمانانو، د ټول تفصیل به بیانو. د دې غزا نه بعد د غزوة السویق نه بعد یو بل غزا را پیښه شوه چې هغې ته ویل کېږي غزوة ذي امر. غزوة ذي امر ولې دې ته ذي امر وایي، دا به انشاءالله بیان کړو. د احد د غزا نه مخکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټه عسکري حمله کړې ده، ناغم دا غزا ده چې هغې ته ویل کېږي غزوة ذي امر. په محرم کې دا حادثه را پیښه شوې وه او د هجرت 3 کالو. وجه دا وه چې مدینې ته هغه کسانو خبر راوړو کومو چې به د بهر او د خوا او شا د علاقو خبر راوړو مدینې ته. هغوی دا خبر راوړو چې بنو ثعلبه خاندان او دغه شان بنو محارب هغه ټول را جمع شوي دي او په دې مشوره کې دي چې په مدینه باندې به څنګه حمله کوو.
بس سیرتونو کې راځي چې یو سړی وغه ته ویل کېږي دعثور ابن الحارث او د بنو محارب خاندان نو. دعثور ابن الحارث د بنو محارب نو دا کسان را جمع کړو ټول د مشران د دوه قبیلو او په دې باندې مشوره شروع شو چې په څه طریقه به مدینه باندې حمله کوو. دا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسید. هغه د ځان سره 4.5 کسان مرګري کړو. 4.5 چې باز پکې سوارو او باز پیاده روان. او په مدینه باندې عثمان ابن عفان رضی الله عنه خپل شاته چې دینو نائب پرې خودو او هغه مشر کو. او عثمان ابن عفان رضی الله عنه په دې نور موقوع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرتیا وته ورکړي یا سد وزر د لاسه غته ویلي ته پاتې شه. عثمان رضی الله عنه اوچت مؤمن او اوچت صحابي دی او په ټولو صحابه کرامو کې د مرتبه په فضیلت کې غدرې مده. اول ابو بکر دی، بیا عمر دی، بیا عثمان دی رضی الله عنهم اجمعین. عثمان رضی الله عنه په غزوه ذی امر کې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې شاته پرېخو وي ته پاتې شو منګلاړو. چې کله رسول صلی الله علیه وسلم روان شو په دې لار باندې یو کس وموندو چې هغه ته ویل کېږي جبار. دا غنو مجبار او دا د بنو ثعلبه خاندان نو. نو دی پر رسول صلی الله علیه وسلم په راوستو یا رسول الله دا دیو په بنو ثعلبه کې د جبار نوم یې موږ په لار کې راونیو. رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړ د اسلام قبول کا دنیا او آخرت په دې کامیاب شي بچ نو اسلامي قبول کو. د اسلام طرف ته دعوت ورکولو طریقې حکمتي د بعضو خلکو خبره وزله ته زر کوزيږي. د بعضو کلونو دعوت کوي خصو کې نه مني ولا صرف د اسلام طرف ته نه چې مسلمان شه دې طرف ته چې راشه د ګناونو نه واپس شه او راشه د باطل پرې د حق تر وړه دې لپاره یو حکمت پکار دی. سونه کې چې ورودانګو بس خلک به توسته خبره مانی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې دغه جبم دعوت کو او دغه د اعمال هم دعوت کو. یسړي چې اعمال ور دعوت کیس او دا اعمال چې کله ته دي چې خلک دنه متاثر شي نو دا څه شو دا دعوت شو. دا مستیو دعوت کی خلک ته ګوري. خو چې کله ته په یو کمپنی کې کار کوي تاسو سره اندواني او چې کله د منځ ټیم شینو تاسو یو ځای کمپنی بند کې او شریکه بند کې یو ځای کې نه پاوسات او شلمنټ چې مونږ ختم شي به کولا او کې د بته نه سم تاثیر جو سبب د اسلام قبول کی. هغه مونږ یو شی وسوي وي مونږ یو شی دویم پټیږي د منځنه مونږم پټیږي د منځنه دویم نه لګي د اسلام سره زمونږ سره نه لګي اسلام سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبه کې الله او ناشنا سره شو په دغه لیک سات کې د مسلمان شو. الله چې یو کار کوي بیا د مسلمانانو لپاره ډیر فائدمن ثابت شو په دې چې لار وته ټوله د خو او ځکه دې خو د علاقې سره نو دوته د دشمن ټوله لار خو چې کمزې کې جمع شوی دي سکه سنکه د ټوله وته خو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله نږدې شو دوی دي زیتا او هغه ته خبر راغی چې مسلمانانو خور روان دي. مسلمانان روان دي او 4.5 کسان وسره دین او وتختیدو د غرونو دي سرونو ته او د خړونو کې پټ شو سو یو طرف تر سو بل طرف ته لاړو. خو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزی ته ورسېدو خبر وته راغی چې تختیدلی خو بیا ملاړ. نو هغه ځکه یو چینه د چغې ته ویل کېږي ذی امر یا ذو امر. نو دا هغه چینه د لاسه د دې غزانوم چې دغه سره ذی امر یا ذو امر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم التلار د محرم په میاشت کې د محرم د میاشتې اخرنی ورځ وی بالکل او د هجرت دریم کالو خو الته چې دینو د سفر د میاشت ټوله تیر کړي و
سفر میاشت د ټول رسول سلام په ذو امر علاقه کې تیر کړی ده. نو دیږي کې دوه خبرې. یو ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول میاشت تیری وجه در چې د خواوشه چې کم قبایل لی کم باندچیان دي کاغوی سه زړه کې چې موږ په مسلمانانو باندې حمله وکړو نو چې هغوی ته هم پته ولګي چې مسلمانان ګوره داسې خلک نه دي. وی خو بیدار خلک د دشمن ته یو میاشوم انتظار کوي د هغوی په ځای کې. دا ډېره غټه خبره چې د دشمن په ځای کې یو میاشت ناشي. دویمه فایده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حقدار نه دی چې موږ په د باندې هر څه قربان کو چې هغه یو میاش د بچو نه لري د خزو نه لري د ملګرو نه لري د خپل کور نه لري د عيش او عشرت او نعمتونو او خوراکونو نه لري او په دغه شړو زمګو کې یو میاش پروت دی. سره پر اخر پروت دی. هغه کومه بچي وغوښته هغه کومه کرسي وغوښته هغه دغه وختو چې د انسانيت او د مخلوق الله د جهنم نه بچ کې او جنت ته بوزي. دې لپاره یو میاشت تیر کړی او دا بدن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک بدن د چې هغه په مکه کې پاسېدل دي او دیار لسکار د بدن چې ناس نه دی بیا په مدینه کې او دغه قسمه حالات د دین سخت حالات چې په مکه کې تیر شوی دي او به دا غینه سخت روان دي. په سیرت کې بعض واقعیت براشي ته پاک ورځ ودرېدو په کوم ورځ چې ملک الموت راغی او سایت واغست. په دې عمر کې ان رسول صلی الله علیه وسلم د سلويختو کالو چې پیغمبر شو او دیار لسکاله په مکه کې تیر کړی دي. نو څومره عمر شو؟ 53. او دا دریم کال د هجرت یې 55 کال دی انسان عمر دی 55 کال او هغه یو میاش په شړه کې او په دې علاقو کې پروت دی لپاره چې مسلمانان کامیاب شي الله اسلام او مسلمانانو له عزت ورکړي. 55 کال انسان عمر او یو خزینه نه لکه څنګه چې موږ یوې خزي پوزي لره وستیو یوې را باندې هغه دین دړي وړي کړي دو بچو را باندې دین دړي وړي کړي ټول د پسې شاته امتو د خزي وی د بچیو خپلوانیو خېټه وا هم انسانو څنګه موږ انسانان دغه باوجود د ټول صبرونه در دې لپاره چې الله د مخلوق بچ کی د سنه د جهنم نه ځکه الله سوی وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. رحمه للعالمين وتعالى وجد هذا څنګه رحمت ته رحمت دي چې ټول عمر په دې کوشش کې تیر کړی چې دا مخلوق جنت ته لاړ شي. پیریان دي او که انسانان دي رحمت شکر یو د پاره الله یو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي چې صرف یو پر دغه مبارک مخ وینو او دغه مبارک بدن وینو او دغه مبارک انسان وینو دغه د خوږی خبري وورو کم چې زمنګ د هدایت لپاره دومره سختي تیری کړی دي. نو یو میاش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سفر د بکم ځای کې تیر کړه په ذو امر علاقه کې تیر کړه. هغه نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینه ته. په دغه ورځ کې یو واقعه را پیښ شو او هغه د کعب ابن الاشرف قتل او دغه مرداریدل. د ډېر فائدمنه واقعه ده او په دې کې ډېر عبرتونه او درسونه پراته دي مسلمان د پاره. کعب ابن الاشرف سخت يهودي سخت او اسلام او مسلمانانو سره د پښان دښمنی په يهودو کې چانه کوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنگو الله پسې به بدر دی وی مسلمانانی تنگول د مسلمانانو خزي تنگولي ډیر جرمونه به د کې را جمع شي. د خپل خاندان چې دغه ته لکی قبيله الطي او به باغی کې یو شاخ ته بنو نبهان د داغې نه دی او مور په بنو نذیر کې ده. بنو نذیر چې کوم يهود دي
بی انتها مالدار انسان او دومره خایس ول الله ورکړ او دومره خایس چې په عربو کې چې وکړه چا په خایس باندې مثال ورکوي د دې خيستو لکه کعب بن الاشرف او دا دلیل دی په دې باندې چې خایس د جسم فائدہ نه ورکوي کله چې خایس د ایمان نه او دې ډیر بویني او کله مثال وګوره بلال رضی الله عنه تکتور او نسب کمزور او باډی نم کمزور او خو هغه انسان الله ولا زینت تصور کړو د ایمان نو څومره خسته شو کعب بن الاشرف بانتها خسته انسان او د خایس مشهور په عربو کې خو چې ایمان نو هغه خسته انسان بدرنګ شو خبیا د چې بل صفت پته کې د یو خو مالدار او ډیر زیات دیم د چې مشهور او دریم د چې ډیر بانتها خستو او سلورم د چې ډیر تکړه شاعر او دسی شعرونه به نوی چې سوچ به کو چې ته سره کېناستی او بده توی چې شاعری شروع کړه د قشم به شروع کوله او پای کې به درېدونو په منځ کې تمره خو دې تکړه شاعر چې کله د خبر را ورسېدو چې مسلمانانو د بدر په غزا کې د قریش هغه سرداران او هغه مشران مردار کړي نو چې کله د خبر را ورسېدو دا خبره وکړه دا زه رښتیا ورموي حق هذا خبر رښتیا ده هغه ته رښتیا ده وې دا خو د عربو مشرانو لکم چې وجل شي اشراف العرب وملوك الناس دا خو د خلکو بچیان او معمولی خلک خنو زړه د پلاوی قسم خورم کدی محمد صلی الله علیه وسلم پر اشتیا دا کسان وجری نو به زمونږ د پاره د زمکی د دې شانه د ملانه د زمکی د خېټه وره چې دومره غړ مشران دي سړي ختم او معمولی مشران نه دي بیا موږ په دنیا کې سکو خو بیا هم انتظار کوو چې کې دي چې دا خبر دروغ خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینه ته او دته پته ولګی دا چې او دا خبر خو رښتینی دی نو بیا دا صحیح دشمنی اگر اخکار شو اول کاری دا شروع کو چې پیغمبر پسې به اشعار وي او په دې اشعارو کې به هغه په بدو صفاتو په بدو القاب سره یادو دا ګستاخی کوله دویمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دشمنانو صفت به کو په شعر او شاعری کې دریم د اسلام دشمنان به په شعر او شاعری سره ګرمول چې دوی را ګرم شي او په دې پیغمبر او مسلمانانو باندې حمله وکړي سلورم کار د مسلمانانو خزي به په شعر او شاعری کې یادولې د دې لپاره چې دوی و شرمېږي او صرف داري چې دغه کاری کړي په قریش پسې د مدینې نه مکې ته تلو د مدینې نه د سور شو لړ مکې ته نو الته دی وکسر دیره شو المطلب ابن ابي وداعه هغه سره دیره شو کار به سکو د دې کعبه خو ته ورغه اشعار به وی او هغه مشران به یادول کوم چې مردار شي وکم ځکه په بدر کې نو د مشرکین قریش به دومره متاثر شو چې هغه به جړا شو په شعر او شاعری کې به ته د دوی نه بعد ژوند چې دی به موږ له څه فائدہ راکړي د دوی د دنیا نه تلونه بعد نو په شعر او شاعری کې به دا خبره را دولې او دا غویا غم را تازه کو دومره باغوی متاثر شو چې بجړه بشو نو بیا به جذبه د انتقام غس شو هغه به خډې رشو ادبوتی بس تاسو مرګرم که حمله کویو کې حمله تر دې چې ابو سفیان د دنه ته پوسو کو مشرکانو په وخت ابو سفیان رضی الله عنه نو مسلمان شوی وی ته اهل کتابو کې ته يهودي زمنګ د دین غوړه دی ک دین د محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو غوړه
او د کم یو لار صحیح لار ده هغه ته انتم اهدى منهم سبيلا لار ستاسو نه غلار ده ګوره مشرکانو ته وي خباست ته وګوره لکه څه خو په اهل کتابو کې ته خو پته چې مشرکان خو بالکل به باطل دي اهل کتاب لبيام سنه ساغه خبري راټنګي کړي دي چې هغه په تورات او زبور او انجیل کې شتي سنه ساګر کډيره به تبدیلی کړي خو بیا هم تر لګیو مشرکانو ته وایي چې تاسو د مسلمانانو نه غوري او د دې مسلمانانو تذکرہ تاسو په خپل کتابونو کې بار بار اوریدلې ده الله آیاتونه نازل کړو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آیت نګور هغه کسانو ته چې ورکړی شوی ورته برخه د کتاب نه یعنی اهل کتاب نو دوی ته د يهوديانو ته تورات راغلی نو ته نګوري دوی ته سکار کوي ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويدوی چې دي د کافرانو ته بدای مشرکانو ته وي دوی غوړه دي د مؤمنانو نه په لار کې او په هدایت کې نو دا الته دوی را ګرم کړو ورته تاسو خې تاسو غوړه او به راغه مدینه ته واپس چې څنګه راغه مدینه ته واپس نو اشعار له زور ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بدر دي او د صحابه کرامو بیان به یادول په خپل اشعارو کې نو ګوره کعب ابن اشرف کی یو بیماری نه ده ډیری بیماریانی او ډیر جرمونه د کړي یو خو دا کړي چې دشمنان د اسلام را ګرم کړي دي دریم پیغمبر صلی الله دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنگ کړي هغه بسی بدر دی ویلي د مسلمانانو خزي یا د کړي دي او د نور ډیر نقصانات دي چې هغه د لاسه شوي دي اله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلینه دا خبر راوت من لی بکعب ابن الاشرف سوک با د کعب ابن الاشرف نما دمکی ولی یا رسول الله فإنه آذى الله ورسوله تازیت رسول د الله ته د الله پیغمبر ته خاغه دي مسلمانانو خو نو چې پیغمبر دا خبرو کې وغلی پاتې سوک دې چې د کعب قصه ختمه کې مخامخم سوک ناشتي دا مخامخ چې کم ناشتي دا هغه دي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه الله په مؤمنانو سړو کې سړی دی هغه لوزي رښتینه کړي د کم چې د الله سره کړو نو هغه سړی نه شو مخامخ څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلینو دا ټکی ووت چې ملی بی کعب ابن اشرف سوق بکعب نما د مکی په دغه وخت کې یو ځوان تنکي ځوان محمد ابن مسلمه رضی الله عنه غبا سیدو یا رسول الله زبو کما انا یا رسول الله زه تاسو څو غواړئ چې ختمي کوم رسول الله ته نعم ختمه به ويا رسول الله اجازه را کړه ختمول اجازه ته ويا رسول الله خطاب سی بسوي ما ځکه چې جنگ خوې دوکې ته جنگ څه ته وي دوکې ته وي نو پتا به سی یا رسول الله څخه خبرې کومه اجازه ته یو اجازه ته د ځان سره نور داسې ځوانانو کتو یو دیشو محمد دویمو عباد ابن بشر او دریم سرو ابو نائله چې د خپل نوم سلکان ابن سلامه رضی الله عنه او دای بګړي قیمتي سره مرګره کړی د ابو نائله ځکه چې د کعب ابن الاشرف رضائی رور دی او بل وسرو الحارث ابن اوس رضی الله عنه او بل ابو عبس ابن جبر رضی الله عنه نو محمد ابن مسلمه یو عباد دویم ابو نائله دریم سلورم حارث او پینزم ابو عبس نسو کسان شو پینزا خدا پینزه دی سیدی لکه پینزه سوا پینزه دی سیدی لکه پینزه سوا چه تا پا دی نسبت وطا نگو رئی چه لکه زمان چی پینزه کسان شی
دا 15 د سیدی لکه 1500 ځوانانو د ذمہواری په سر واغسته چې یا رسول الله موږ به دا کار وکړو. سید وی کوي رسول سلام محمد ابن مسلمه ته مشر شو ته دې کار سه مشر دا کار به ته انجام ترسه. هغه په ځل کې بیا مطمئن و یا رسول الله اجازه ته زما سویم ګره پتا پسی او ته وای ځا اس خبره نه نو دیږي کې یو فائدہ هغه ده دا کومې خبرې چې روانې دي د کړي دي نو دغه د کفر خبرې دي نو د څنګه کړي او د ولې نه د کافر شوی. علماء دغه ډیر جوابونه کړي دي. یو جواب دغه د دې چې د دې سي واضح خبرې نه دي کړي د کفر بلکې هغه خبره تورات او کړي ده نو بدینه کافر کی. دویم بعض علماء دا جواب ورکړي چې د اجازه د ته ملو شوی له چا طرف نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه نو ځکه دینه د کافر شوی په دې خبرو سره. نور کې دا خبره بل مسلمانو کې نو هغه به کافر کی. بل مسلمان په هغه وخت نه کافر کیږي چې کله به کافران زور راوړي. بعض علماء الله ډیر اوچت ذهن ور کړي وي په د باندې زور زبردستی شوی ځکه دا خبرې کړي. سړی حیران شي چې کعب ابن الاشرف په دسه توره غونه دی خو د سر چې مات د پیغمبر مبارک سو وای غړي وړي نو کوم ځکه زور زبردستی وکړه. وی زور زبردستی دي سی وکړه چې هغه د اسلام سره دومره دښمنی شروع کړه چې د مجبور کو دی خبرو ته. نو دا یو قسمه څه شو زور زبردستی اگر کدا جواب لګ دي سي وګد راته شوی دی خو بیا هم ډیر فائدمن جواب دی. نو دغه مشهور جوابات دي چې علماو کړي. کله چې دی لاړ محمد بن مسلمه رضی الله عنه لاړ د کعب سره ملاقات وکړ. د کعب کور ته سړي اقلای وسم شتي په مدینه کې لاړ شوی برت واخلې ان فی ذلک لعبره ای کې عبرت وسم د شي قلای جوړ کړي وا چې وس وتم تور شي حیران به چې کله اول پر د قلات لاړ او ما هغه آبادی ولید او هغه کمرې ولید کوم چې د جوړ کړي واغ سوار له سره په سوار له سو کالو شو وسمغه آبادی پوره نه دولیدلې سیاست ولیدلې دومره مضبوط خو آبادی و او دومره پلن دیوالونه چې ګاډه بل پاسه تلش او په ست طریقه سره هغه د کمرور ته دروازې جوړې کړې دي او په ست طریقه د کوزیدو د راوتو انسان وته حیران شي. نو ډېر سخت مالدار انسان بانتها خو د مسجد نبوي نه لري ډېر د غوښ د کورونه ډېر شو هر سن نږدې شو په هغه کې خلریو باغونه په خو شاکه ټول وسملته باغونه شتي وسم چې لړ شي ویل نو خو شاکه وسم باغونه د کجورو او باغ ځکه بده وسیدو. نو کله چې بده پسې محمد لاړو او د سره ملاقات وکړو وته وی دا سړی نه دی اشاره رسول صلی الله علیه وسلم ته وی دا سړی چې راغله دی نو زمنګ نه مالونه واړی او ستړي کړو او غریبانان شوم د دلاس کعبه ته صبر وکړه نور بر سرم ډیر څه وشي دا خو له ابتدا د صبر کو ګوره مخه ته موږ د تویل چې ځان نه قمقلان ما جوړوي او دې سړي به مزه دې خبر نه یا مخامخ چې کوم سړی دی هغه باندې خپل ټول دنیا قرباني او تلک صبر وکي علاج بدلو کی یخ بکی اجله دا بڑا سوار څه بدلو بس هغه ته وی مخ تابعداري شروع کړی دا محمد ته وی چې مخ تابعداري شروع کړی دا اوس واپس کېده خو تیم نشو لکه چې یو پر اعلان کړی او څنګه واپس شو خو اوس دې سیده چې په انتظار ناشیو چرته څه حادثه براشي هغه انتظار کیو هغه دې زمانه سغواړي پرې دې هغه نه او زما خواله راغله سوي وي بس غریبانه شي نو یې سو وي کیسه کجوري راکی قرض یې موږ لراکه کجوري و دې چې کجور نه چې معمولی کجوري خو کافی تقریبا بعض سیرتونو کې دغه
مقدار تقریبی مقدار لکه 200 کیلو یا سکم 200 سره پاسه 200 کیلو کجوري زموږ پکار دي هغه ته در به کم د کجوري خو په دې شرط چې شیخ وبر سره غاڼه کې کنه ای سبل ته زما کجوري واپس را نه وړي نو بیا ناغوتی ایو شین تريد تسیشه غواړي چې موږ یې درکو وي خپل خزي ما سره غاڼه کوي او په دې به تاسو ته یو فائدہ به تاسو ته ان شاء الله ذکر کوم خدا خبر دي چې یاد ساتي وي ما سره خپل خزي چې دغه په غاڼه کې کینه وي کنه ما سره بناشتي کته سو زما مال را نوړو خزي تاسو نه لاړي ناغوتی ناشنا خبرې کې خزي مونږ ته څنګه پریدو وانت اجمل العرب او تب عربو کو په ټولو کې خسته انسان دې انسان سره خپل خزي پریدي ناغه ته به دې سکارو کې خپل ځامن ما سره غاڼه کوي هغه ته ځامن د سره څنګه مونږ کینو سباله به ته خلک وی چې مړه دومره بے غیرت خلک چې وسو کجورو د لاس تاسو غاڼه شي یو څو کجورو د لاس دا خو به زمونږ لپاره بیا شرم شو هر وخت کې به زمونږ د بچو ته خلک دا خبره دی خو دې شي کار بو کو چې مونږ به تاسو خپل اصلاحي کیدو کوم کجوري راوړي سید کرام نوړي یو اصلاحي ته پاتې هغه دې سید لوز یو سرو کو زو بیا راځم او ته سید راشي بیا مخې ته کار وکړو بیا ابو نعیل راغی قامت واستې بده کی قیمتي دې ولي د دغه رضای رور دی ایمان دی ته وی چې دې ته بیا نه ګوري چې د مخامخ څوک دی ابو نعیل رضی الله عنه چراغ نو هغه بالکل د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه خبري شروع کړ اول خو دې کیناستو ته پته چې کعب په اشعارو کې ډېر تکړه دی په شعرونو شاعري کې نو دیو سرم کیناستو شعر او شاعري دلم ډېر خورت ابو نعیل یو بل سره یو اشعار وي به وته وی د اشرف زوی تباشي وي زبل کار لراغله او ته څه کار دی ولي وزر د خبره کو خو پټه به ساتي وی بالکل پټه امانت چاته وې نه وی نه چاته نه وی دا سړی چې راغله اشاره چاته رسول صلی الله علیه وسلم وی دا سړی چې راغله دی موږ په مصیبتونو کې اخته شوی عادتنا العرب عرب رسول دشمنیانی شروع کړی دي ټول راته یوځي شوی دي او زمونږ نه تجارتونه بند شوی دي مالونه ختم شوی دي بچي وږي شوی دي موږ ستړي شوی تنگ شوی ډیر وخت دی یو بل سره باسو کو بالکل مقشن خبر روانه کوم چې محمد بن مسلمه کړي بیا ته اخر کې دغه ویلا ابو نایلوی زما سره نور مرګریم دي او غوم زما په دې سوچ کې زما په دې رائے دي نو زه ته په سره ولما او بم تاسو سره ملاقات وکي نو درې چې تانه به متاثر شي نو بیا به موږ په مسلمانانو کې دنه کار کوو کار کولای شو کنه نو دې سملګری به راول هغه صحیح دا خو ډیره زبردست خبره وکړه نه دغه خوشاله شو چې یو خو مخ کې راغله او دې سویم شو دې دویم شو دوی نور عمر ولما یعنی مطلب دی چې لار مونږ ته لار خصه پاشو کولاو شو چې دې کسان پکې پیدا شو کومه ته چې سړی نور کمزوري کی خفایده من خبر پکې دا وشو چې دوی د یوسف پیری تګ را تګو کو محمد ابن مسلمه راغی یوسف پیری د ابو نایلم راغی ناغتی مطمئن شو نو دوی چې به ځان سره اسلحه وړو هغه بنه یریدو او په خو دا طریقه وا چې کوم سړی به تورا چولې او ست ملاقات لبراغه نو دا به حقیقت او دا به واضح خبره وا او یعنی تقریبا یقیني به چې دا سړی زما وجود لراغله الا بس حالاتک نو د دې سره چې ملاقات کې د کعب سره او بیتر مسلمانانو په ټولګي کې او اسلحه وړاندې بنشي کی لازم بشي کی چې اسلحه دلته څه کار دي خو کله چې دی یو بسره د خبري او ناس ته پاسته نو دې مطمئن شو چې دا شړی ماته سن وای دوی ماته یې سم نه وای نو دې سخت خوشاله او ذکر روان شو د ربيع الاول میاشت وا د غزوه زیمر په کوم میاشت کې شي محرم کې او یو میاشت رسول صلی الله علیه وسلم کوم میاشت سفر میاشت نو په سفر په کوم راځي ربيع الاول د ربيع الاول میاشت وا
او سوار لسم شپوا یعنی سپومی بالکل سوا پورا وا او رڼا خته زوا دوی اراده د ختمولو وکړه لاړو پر رسول سلام پسې د ځوانان وی رسول الله نن اراده ده او ښا روت رسول سم دوی سره پیاده دی بقیه دی مقبره پورې راغی او بیا ته انطلقوا على اسم الله دله نمواله یوسي او بيدوي اللهم اعنهم يلا مرستو کړو واپس کور ترغه بیبیانی وی چې څنګه کور تر نه وته او په منځه شروع کړو دا وی د واپسې پوری او دعاګانی وختي الله مسلمانان تلی ته کامیاب کا تغزوانان تلیو نه کله چې دی ورسېلو د کعب ابن الاشرف دی قلاته ابو نایله وتر بهر نه आवाज وکړ دی ضرور دی نو په دغه هغه ډیر مطمئن چې دا سره ماته سنوي نو ډیره پاسې او د واده اولنی شپې وي ډېر خسته انسانو د خزو سره ناسته پاسته ډیرو نو د اولنی شپې وي او د عربو خسته زنانه هغه د رواده کړي په دغه ورځو کې دا غي سره پروتو او आवाज ته بهر نه راغی سو کې ابو نایلم څه چلله لګ راوځه کرا کوم شي زموږ سره کارت اخذ یو تی چرته رواني د دې ضروري انسان وو د کعب ډیر ضروري انسان روان شو چرته چې اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم د دې आवाज نه د ذکر لکه ویني چې د ساسي کوم आवाज باندې ته आवाज شو دې سړي په आवाज کې چې چلې اخذ وته وي ډیر خيار خزو आवाज یو پیژند چې دا आवाज چې ته سو کینو هغه ته وخندل وي دا زمارور دې زما رور راغله دی ابو نایله دی وسره زما بل رور دی محمد ابن مسلمه دا خو ټول زما خپل خلک ته وی ابو نایله وسره دی ابو نایله خو هغه انسان دی زې پیژنم په مرګرتیا کې چې غشي ته مخامخ کې د توري گزار ته مخامخ کې نغې ته مخامخ کې په مرګرتیا کې د صفت پاګه کې پروت و د معلومه وی دا خو دې سي ملګری دی دې سي ملګری چې تو زما د پاره دی توري ته مخامخ شو د خپل سر جدا کړي بدن نو مخامخ کی نه چې به زما روري د رضاعت او بل د چې زمو خو غ پلین جوړ شوی دی نو ماته یې سمنو ته بیغمه شزر اعظم هغه ته صحیح ابو نایله د نور مرګي ټول پوکړو دې چې راشي دنه سخت خوشبوزي وجه دا چې دا خو مالدار انسان دی دویم چې د کله د خزو سره ملاقاتونه کوي او دای ناوی راوستنه لازم به د سم خوشبو لګولي او د خزي بم سم خوشبو لګولي دا غینم د خوشبو راغلي په وخت کې به د خوشبو خلکو په وختو کې لګوله په ګیره کې به لګوله نو دنه ډېر زیات خوشبو زینې چې کله دی راشي نو زبده ته مجرد اسنه آشنا خوشبو دی لګولې ده زبین نکم ستاره سر نو دی بوې چاو نو زب په یو موقع باندې رانی سم خو مضبوط دی وختونه او به تاسو ته اشاره کوم مخکې کار به تاسو دی او ته سید کعب راغ خبره تری رواني وي خاصنګ خیریت او بس ابو نایله وته دی دغه پوری ورنشو دی شعب العجوز پوری یو خله وته یاد کې ولا قوی دی چکر چکر بو ته څه کوي کب شپم لګو مرګری مراغلی او دا غنی نی ملګری ټول او دا خبرم خو کړی چې زما سکارت کپڑے برابر کړو وخته برابر کړو روان شو نو د ابو نایله وته په لار کې وی یره نن شپه چې ما کوم خوشبو بین کړه د سیمه چې ته په ژوند کې نه دی بین کړي نو کعب وی د سینې دي سره وېسته فخر نه وی ما سره چې کوم خزه په دیش په پرتو غنه په عربو کې د سې زنانه نشته چې د سې خوشبو دي څنګه چې دا غینه دي څنګه زمانه خوشبو نشي زیدی خې سره پروتو ابو نایله وته دا سر د لګ بین نه کوم ډیره مزدار بین او ته بینې کې ناصری راکته او دوله په دې سر باندې لا سونه مرخ کو دي په دې وختو بینم کو صفته ولو کو سناشنا خوشبو ده بیا روان شو دي سوخ روانو کب شپې لګاو بیا وته ابو نایله وی
ډېر خطرناک خوشبو د منګه مجبور کړی او پیر بیا بین نه کوم چې بینه کنه خو دې خوشالي دوی کې دا خوشالي خبره واست خوشبو لګي او مرګره دي سپوتو کې جیره د سینې لګرا دي خو کې چې بین کوم کې ډېر مزدار بین ستایي کپړو نه راځي نو ته به دې سره خوشاله کې خپه بشي چې لمنګم سو کې چې دومره خوشبو لګولې بچا لګي او دا خو مشر سړی دی سید دی په مشرانو کې دی د خو په سپټ ډېر خوشالي ویا واو بینه کې کنه ناغه به بیا چې دی دا سر راکته کو دوله وخت بین کړو لا سونه به سراخ کو دون هغه مطمئن شو بالکل چې هیڅ مشکل نشته سوخ دي شلاړو مقزي ته ورسه په غب شپ کې به وته وي خپنه شو دی بین مجبوره کړې مې خوشبو یو پیر بیا بین نکو هته بینه کې ګندې کې سدي سری ودراکته کو دا دوه لاسونه بګي خوږي او چې څنګه ولا په دې وختو کې د لاسونه کې خودو او پته ټول کې چې در سر زما په قبضه کې پور راغی आवाज یو کو د الله دشمن دنه بچ نشي وره بچ نشي د الله دشمن تاسو نو واغ ځوانان فاختلفت عليه اسيافهم د تورو د گزار د هر طرف راغی سم حلی وسره په دغه لکسات کې وکړو خدای سره دې پوره مړ نشو ندی محمد ابن مسلمه سره یو غشه سره وړو هغه شه د په خېټه کې ورمنډو دومره زور ولا ورکو دا دې غټ زور واړی وره دومره زور ورکو چې شاته په ملایتي وېستو دا ال په اساني سره وځي چې تیر لري نه راولي په لیند کې به صحیح لګي خو چې کله یو سړی ته مخامخ ولاړ ته تاسو کوی چې د په خېټه کې دغه شو منډو په ملایتي وباسه آسان کار دی د چرګ نه چاړه نشي وشته چې چرګ د رسول درګي په طرف کې نه بس دم زور غواړي نو به چې انساني نو دا دغه وی زور ورکو او د په خېټه کې ورننه وسته شاته په ملایتي وسته وی دومره تیز چغه کعب وهلی دا په دغه ټیم کې چې په خواوشا کې څومره قلاګانې وګور انا کې د زیګوره دوی دې لري زی ته بوله د کورونو نه دیسی आवाज د دن راوته او دیسی چغه واله وي مړی کړه چې په خوښه کورونو کې ټولو کې یو کوروم دیسی پاتې نشو چې ور بګی نه بل شي یعنی ورونه ټول بل کو رڼا کړه چې چلو شو دا خو سم आवाज راځي ولا څوک په دوی کې الحارث ابن اوس رضی الله عنه د ملګرو د تورو په دې گزار کې لګیدل ځکه چې هلته کله دوی د الله د دشمن راټینګ کو او आवाज کو ابو نایله چې د الله دشمن د نه پاتې نشي نو دوی اچانک حمله کړي باغ باندې او سختي گزارونه ور کړی د عملی په کړی په دې کې د خپل مرګره الحارث ابن اوس رضی الله عنه سنه زخمی شو و دوی چې واپس کارو شو سری دي جدا کو او د ځان سره راغسته واپس روان دوی چې کلی علاقه ته ورسېد العريض علاقه ته کارجن علاقه د العريض مدینه خوا کې بل چې وکړو دغه سر نشته حارث مرګره زموږ چې شو دا شاته پاتې شي زخمیو کې دي شي راځي د لاسه پاتې شي بس دوی ته تل کې نهستو انتظار وته کو په دې کې چې دینو اگر هغه د دوی په دې قدم په دې نقشونو په سر روانو او دوی تر ورسېدو خپل مرګره د ځان سره کولاړو نو څنګه چې دوی مسیح نبوي تر نږدې شو د بقیده مقبره ولیدا نو الته په زور تکبیر وی الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه وروته خوشاله رامنډي والی ویلي اثر وته نو ودا دي رسول صلی الله علیه وسلم افلحت الوجوه دا مخونه دي کامیابی وي دا بدنونه دي کامیابی هغه ته وجهك یا رسول الله استاد مختم یا رسول الله ابه ودا سر دي شي رسول صلی الله علیه وسلم ودا یا رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله شکر ادا کو به چې وکړو حارث رضی الله عنه په زخمی شو دغه په زخم کې خپل لاړې مبارکي ولګولې الله ولدي سي
روغ بدن بیا ورکو دغه زیدي سي روغ شو چې بیا چې تکلیف دغه زی نه راغلی ځوانانو خپل کار ختم کو ذکر الله سوی د دې سړو مبارکي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله لوزي پورا کړي د دې لپاره مې ته دا ایتوي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الله بعضو به خپل کارونه ختم کړي او بعضو په انتظار دي دا غزوانان دي چې صرف یو وینا باندې من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله كعب نو مسو خلاص کی الله او د الله رسول ته عزت رسوله او هغه ویناو سره وراوړو د څومره غټ انسان د څومره زورور انسان د څومره خيسته انسان او د څومره مالدار انسان او د څومره جبور انسان اسر راوړو یا رسول الله لسان الحال داو لسان الحال د حالاتو داوي چې یا رسول الله دا خو معمولی ده که زمونږ د سر غواړي دا بدلم دلته غوس کو دربې کو ده دا خو دشمن سر دی دا خو مونږ ته جدا کول څه ګران کار نه دی کته زمونږ د سرونه غواړي دا وبديږي کې پوری کوس به دلته مخې ته کیدو چې دا زمونږ سرونه دي یا رسول الله هم دوی ویلو دي مسلمانانو ویلو یا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت یا رسول الله زموږ په مالونو کې دي څه خوخي هغه واخله او کم چې نه خوخه هغه پرېده زموږ په زمکو کې چې څه په کار دی غستای زموږ د کورونو دستای دي زموږ د بچي مالونه هر څه قربان دي یا رسول الله هم د قشانوا دا صرف خبرو ولا نه دي قول وفعل د دوی وینا به د فعل نه مخکې کېده او فعل به د وینا نه مخکې کېدو یو نن سبا مسلمانان دي خبرو ټاکوان دي د سیب د خبرو وای خو عمل نشته د عمل کمزورتیا او صحابه کرام هغه خلک دي چې فعل وینا او فعل قول او فعل د دوه به دغه یو زیو وینا به مخکې کېده د فعل نه فعل به مخکې کېدو د وینا نه او تاسو به ووري در روان سیرت د قربانونو ډک سیرت غزوه احد او احزاب او فتح مکه او بیا حنین او څنګه قربانیان دي انسانانو ورکړي دا خو معمولی خبره کوم تاسو وورید د کعب وجل سدي معمولی خبره ده څنګه خبره نه ده دغه خلکو په مخ کې دلته یو سوال زړه کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم يهود بنو قينقاع طول وستي د مدینې نه نو صرف د کعب ابن الاشرف ول ملکی د دې کوم خاندان دی یا د چې سره تعلق ساتي بنو نضیر هغه ته ولې سنوي ان رسول صلی الله علیه وسلم صرف د وجلو امر یو کو بنو نضیر ټول یاد کړي نه صرف دې نو داغه جواب ده چې بنو قینقاع ټول متفق شوی ظاهری دشمنی کې ان دشمنه خو نورم دي ټول دي خو دي نورو يهودو دي ښکارا دشمنی هغه نه ده کړی خصوصا چې کله يهودو ته پته ولګیدا چې کعب سحر چې کړو دوی را پاسې جوګو د کعب بن الاشرف بدن پروت ته سری نشتی نو پته وته ولګیدا او رعب پر پریوتو سخ ویریدو چې دا انسان خو ګره په دې طاقت استعمالولو کې دې صبروم نه کوي که مخالفت ولو کنو به دې نه پریری نو خو ویریدو سخ ویریدو خو چا پکې د خلینا اوف आवाज عمرونه وېستو دغه جوړوي چې کعب مردار کو نو موږ ته سيو نو باغوي باندې غیر څه شو خډيره شو بالکل غلی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه غوته سو نه وي بل دې کې یو فائدہ څومره مهربانه پیغمبر دې صلی الله علیه وسلم چې ګناه د کعب د قومي بګی نه رانیسي ګناه د کعب د قوم نه رانیسي
خدغه د کفر او د اسلام خبرې دي بیا راشه زموږ په معاشره کې ظلم ته یو کس راولګید بلې مړ کو خو مسلمانان دي خپل منځ کې نو دی به راولګي هغه کس په تښتېدلی یا بنی یا پټ شوی یا بل څه وجه به وي نو دی به راولګي د هغه پلار به مړ کړي یا به د هغه زوی مړ کړي یا به د هغه ورور مړ کړي دا کم دین دی کم عقل دی دا چې کار دی یو کې ته پکې بل رانیسه قتل یو کړی ته وجنې بل په څه دلیل یې وجنې او څنګه یې وجنې نو چې کله دی دا کار وکړي د هغه طرف نه بیا داسې کار کړي ابتدا یې ده وکړه چې کله یو داسې کس یې مړ کړو چې هغه په دغه کې سلاس نه نو یې زده کوي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا طریقه چې کعب دشمنی کوي نو بدل د چا نه واغستو د کعب نه دلته یو بله فایده اهمه ګستاخ رسول صلی الله علیه وسلم د ده سزا څه ده او د ده توبه قبلیږي او که نه دا مسله خو تفصیلي ده خو زه به ته لنډ حاصل جواب ذکر کوم په پیغمبر باندې ایمان راوړه دا د ایمان هم رکن دی او د اسلام هم رکن دی او بغیر د دې انسان باندې د ایمان راوړو نه د چا ایمان پوره کیږي او نه اسلام پوره کیږي د ایمان هم باطل دی او اسلام هم باطل دی چې سو پوری منلی نه چې او د انسان پیغمبر دی د الله د طرف نه او سو پوری د قدر او احترام نه کړي ځکه چې الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم پیغمبر په مؤمنانو باندې دا غوی د ځانونو نه زیات حقدار دی زیات حقدار یعنی زما د بدن په ما دومره حق نشي څومره چې دغه انسان په ما باندې حق دی نو د ادب د احترام د واجب دی نو چې اوس سړی راولګي او د دې پیغمبر ګستاخي وکړي دغه سزا هغه قتل دی دا سړی که کافر دی خو کافر دی کافر خو واضح دی چې کافر نه کافر کیږي خو نه خو کافر دی او سزا یې څه ده قتل دی چې مسلمان ګستاخي وکړي د پیغمبر نو مرتد شو او سزا یې څه دی قتل دی هر حال کې سزا قتل او را بشي فتح مکه په سیرت کې چې کله مکه فتح شونو سی چل شي او پای کې وته سو اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معافي کړي و مشرکانو ته څوک چې پلاني دي تورغه معاف ته څوک چې ابو سفیان کور تورغه معاف ته ټول نو چې کله ورننه وته نو یو څو کسان د کعبه په دی غلاف پورن خطیو داغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سبب بدر دی ویلي او ډیره تنگ کړو رسول صلی الله علیه وسلم دغه مړ کوي دغه مردار کوي وګوره ټول ته معافي کوي دوی نه کی د دلیل له بده باندې چې ګستاخ رسول سزا سده قتل له به توبې دي مسلې راځو یو مسلمان دی ګستاخی وکړه د پیغمبر به توبه وسته نو بعض علما خو له دوی چې د توبه نه قبلي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې خو صحیح خبره ده چې توبه د قبلي خو عند الله من به لازم مرکو په دنیا کې سزا سده مرګ دی هغه ما توبه وشته مستو د الله مسکی توبه دی وشته الله وجه ګناه وبخي خو بیا بم د سزا سي هغه قتلي په دې کې یو بل فائدہ او اهمه زمونږ د ملکونو د خلک دي شور شغرب والدي یعنی چې یو خبره ازده کی بیا پسند پوره نه پوهږي چې د خبرې مطلب سره د ګستاخ رسول سزا هغه قتل له خدا سزا به ورکی څوک حکومت وخت خلیفہ زورور چې هغه مشري هغه سره زوري د دغوی کار دی د زموستا کار نه دی زموستا کار نه دی کعب ابن الاشرف د ډیر وخت لګیا دی پیغمبر پسې خصوص پسې تل د وجلوله ها چا ولېګل کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېګل یعنی مشر اړه نو موږ به
په دې کارونو کې د خپل طرف نه ګوتی نه و چې موږ به شروع وګو پرانی ګستاخی کړو مړې کنه د غیر شرعي طریقه ده خو سره دا وي نو یڅوک به مړکې څوک وته سنوي حکومت وته سنوي بس ستا غاړه ازادي ده قیامت پر ورځ الله چاره ته پوښ کوي دغه مشران نه به ته پوښ کوي تعالی په دې نه مکلف کړي چیر د مشرانو اسلام مطابق کارونه کو نو ته غوغا جوړ کا او ته شور جوړ کنه ته بخپل حدود کې دنه پاتې کی او الله ستا په ځل علیم دی چې ستا په ځل کې سدي ستا غاړه ازادي شو بل مسله زمون په دې ملک کې ډېر اسانه طریقه راوتی ده چې ګستاخ رسول ټاپول رواچو به مړکا د عوام خصوصا بریلیانو کې دا کار ډیر دی خصوصا په چا کې دی په بریلیانو کې اوس ګوري نه چې تاسو خبرو کړو دوی خلاف ګستاخ رسول لږی بل زرودونو تر وته بوډونه راغستې او چې وی ګستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا ته نو څنګه اول خو دې ګستاخی ثابتول غواړي ګستاخی چې ثابت شي بیا هم زمو استا کار نه دی د وجل وینه مړکې څوک حکومت ته بدل نه اخلي بس و صبر کوا صبر کوا ذکر رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د نصیحتونه کړی دي وې دیسی بچایان براشي دیسی بچایان چغوی به تاسو سره ظلمونه کوي زیاتی به کوي مالونه بدنه خوري او زما په طریقو باندې روان واضح حدیث زما په طریقو باندې نه روان و یا رسول الله نو موږ بس کوي صبر وکوي ځکه چې کته دي سوزي اجازه ته ملو شي چې خپل مرزي کو دي خپل کوي او غدي خپل کوي نو دنیا نظام ټول درهم برهم شو دغه شان مسله د غم د قصاص چې سړی راولږي بل مړکی دې بدل به نه اخلي دې بدل به دغه وخت حکومت اخلي مشران به اخلي خوي سوق ته پوښتنه کې به پرې د الله ته دغه شان زیناکار انسان چې واده شوی د سزا هغه رجم دی خو د زموستا کار نه د رجم کول دغه شان د جادوګر سزا هغه د توري گزار د چې سر ته جدا شي خو د زموستا کار نه دی دغه شان غل دغه سزا لاس پرې کول له خدای زموستا کار دا نه دی د مشرانو کار دی غټ علماء قاضیان حکومت زور یکی دوه خبرې دي یو دا چې هغه به د خبرې خپوره معلوماتو کی دویم دغه نه به سوک ته پوښتنه نشي کولای چې تاسو ولې سزا ورکړه اوس که عام سره راولګي او یو کس مړ کی چې د جادوګرو موږ به چې سید یقیني خبره چې د جادوګرو د مړکو نو بیا اوس د خپل وان د چې جادوګر و مړ کو هغه بر پاسې دی به مړ کوي چې کنه چې هغه به خپل بدل اخلي حکومت نه څوک بدل اغستې شي نشي اغسته حکومت نه بدل چې زوري دغه نه څوک بدل نشي اغسته نو د یو فائدې د ساتي چې زمون کار نه لري چې روزو روډونو ته الټه مسلمانانو ته نقصان ورکو الټه د مسلمانانو مالونه تباہ کو او د کفر ټاپی ولګو په ټول مسلمانانو باندې دا طریقه په شریعت کې دا نشتی خو بیا موږ دا وایو چې د ګستاخ رسول سزا سده قتل دي کې ذره برابر شک نشتی ذره برابر شک پدې کې نشتی او والله بالله ثم الله چې پیغمبر ګستاخیو کې او دی وجلې کې کنه زمون په دې جسم کې ذره برابر د پاره په زړه کې څه شفقت ناراضي دي چې کنه دغه شان ده ذره برابر ولی چې په دې انسان په شي خندلې دی او ګستاخی کړی ده چې هغه په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی زمونږ سردار دی زمونږ د سترګو تور دی زمونږ په مور بلار پسې کې څو خبرو کې معاف کوي په خزه پسې خبرو کې معاف کوي په بچو پسې خبرو کې معاف کوي په موږ پسې خبرو کم دي معاف کوي هیڅ خبره نه خو په دې کې چې سره سر رعایت نه کوي چې په الله پسې خبرو کا یا په پیغمبر پسې وکي یا په قران او حديث پورې وخاند او زبرت ناس مخلو میچنګ کړي چې دا ډېر خسړې دی جی خو دا یو کار به کې وران دي دغه گزاره نشي کېږي
لکه څنګه چې دی بيدینو ته دا وایي دا کم چې وی چې تاسو څنګه دې خبرې کوي او دا ظلم دی وای چې ستا مور وکنزم ستا په مخ کې گزاره به وکي او ستا خور کنزم گزاره به وکي وای په دې یو کنزل باندې زموږ په دې پښتنو کې چې ډیر واقعیت راځي یو کس راګي د بل مور کنزلی ده هغه کې په سونو مړی شوی دي دا راګي هغه وجلې را لګي دا وجلې ده سیده سیده لسه دا یو په سیده د بل مور کنزلی ده بس نو چې تاسو د مور لپاره دونه تاسو کوی نو د پیغمبر لپاره خو به غیرت پکار او پکار دي دلته بل مسله هغه ده چې تاسو دوه خبرو ته یا دریو ته سوچ کوي یو کله چې د مسلمانانو زنانه لاړه دا يهودي زرګر پسې نو غوې د سې کوشش وکړو هغه د پردي د ختمولو دویمه کعب ابن الاشرف په خپل شاعري کې د چا تذکره وکوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د بیان د دین د واضح شو چې د يهودو سوچ هغه یو د جنس او جنس بس زناور دي دوی ته ویل کېږي زناور د يهودو نصارا دغه زموږ یو استاد ما به څه کتابونه ویل هغه څه علاج د پاره تلو انګريزانو ملک ته بیچاره زه ته پوښتنه ورلم موت ما شیخ حالات څنګه وی چې خیته مکتو جنس او چې مخته مکتو جنس شاته جګوري جنس غسته جګوري جنس هر طرف کې جنس وی کل حیوانات یو طرف ته جنې لغړه روانه بل طرف ته لکه جنې نشته یو بل خولې دې طرف ته چې بورډ ګوري یو په بوډي لیکلي دي چې دلته کلب دی او دلته ډانس کیږي او دلته جنکۍ ملاوي چې شاته ګوري بل څه قصه روانه ده په پارکونو کې ځان له خلک ناشتي په لارو کې شو کې ځان له ناشتي ځکه یو کس قصه کوله وي زه فرانس ته تلم او په ګاډي کې روانو په پول باندې نو تاسو خیر کړی د پول په دی غاړه کې بازو پولونو په دی غاړه کې د پیادو د پارزې جوړ کړي نو په دغه نری کوسه کې لار کې الکو جنې بالکل لغړ څنګه چې الله پیدا کړی دي زینای کوله نو ما کسره دا ګوره ما ته وخت د روزانه به ته نه صبر وکړه یعنی خلک دا باز راشي د انګريزانو سی په یورو کم زی ته ورسېدو موږ ته پته کم زی ته رسیدلی روډ په غاړه باندې لغړه خزه او لغړ شړې لګي د غزي ته رسیدلی دي زموږ معاشري وګورئ چې ته عزت پته ولګي ته د پاکوالي پته ولګي نو دا د يهودو غټ صفت دویم د يهودو چالوم دادي چې دوی په دې منځ کې د خزو د قصه عامه کوي ولی لکه څنګه چې صلاح الدین ایوبی رحمه الله وی سبحان الله ډیر ناشنا خبره کړې وی په کومه توره باندې چې د خزي سورې ولګي د توره کار نه کوي په کومه توره باندې چې چا سورې ولګي د خزي سورې ولګي د توره کار نه کوي نو زه دا وایم کم زړه چې د فحش تصویرانو او فلمونو او سندرو سره او د غلطو رابطو سره او د غلطو تعلقاتو سره دت شي دی به د ایمان سره سکی نو د يهودو غټ دغه میشن دغه دی او ډیر حد پورې کامیاب شوی دي په هر میشن کې دوی فیل شوی دي جنگ دوی نشي کولای موږ سره الحمدلله مخامخ جنگ خو قطعا نشي کولای خو صرف چې مسلمانان خراب کړو کنه ای په دیږي کې خراب کړو د جنکو دا تصویران په موبایل کې چې ګوري ارزي کې تصویر دی د جنې رابطه اسانه شوي درنه خلک و شرمیدو والله العظیم درنه خلک و شرمیدو ما ته معلوم دي ما ته شخصي ز پیژنم چې غریب په دې سوچ کې دی چې ما لوګټو د کور خیال ساتمو لوریا خوري لګي هغه لکانو سره رابطه کوي دی يهودو درنه مسلمانانو په شرمونو او شرمو ایمانونه کم زی ته ورسید بدقه تناستی تصویر کته کو برکه تصویر کته کو برکه مته واقع به کړ زمانځل راتلمه او دوه ماشومان ناس عربیان او دوه په موبایل باندې سر دي سره کته کړو د کور مخ ته ناس په وړي باندې لپاس نو زه به ورخکار شو ما څه کوي چې موقته دنه
نو فلم روانو جنسي ما ته سو خبري ورولې نصيحت مې وته دا زینه وي وتختید نور زما وسره سي او عمرونه به دي شو 12 کاله دغه کیو د به ترټینګ کی جلوي شي دي کارونه د به رټینګ کی اديار له سکارو د عمر نه سوار سکارو د عمر نه دي قصې کوي مال به دا ګارانټي څوک راکړي چې د خپل خور ته سنه وي دا فلمونه چې وګوري د نه زناور جوړي کنه جوړي زناور دماغ نششي نشه بالکل د دې ټیم کې نه مور پیژني او نه خور پیژني او نه لور پیژني او شوی دي سي اوس کو انټرنیټ ارچا سره چې ملي دي واقعیت کې نم دي دنیا واقعیت شوی دی ویلور سره زنا وکړه مور سره وی وکړه خور سره وکړه ابل ولینو دي پښتانه نه وسو رور د خور سره واده کړو لیدل کنه ولیدل لیدل کنه دا پښتانه نو مسلمانانو کنه مسلمانانو رور د خور سره واده وکړه د برکت د دقي انټرنیټ او فحاشي د چې يهودو په من کې خوره کړی ده نو د يهودو ډېر غټ چال لې چې منګه مصروف کړو بس کې په شهواتو کې او دویم کاری دا وکړو چې منګه مصروف کړو په نشو کې او زموږ ځوانان د پول لاندې ناسي په مقبره کې ناسي په باغچه کې ناسي او د قستنی وایي او دغه اشیاء سره یو هغه ته سیګریټ نیولې او دا سیګریټ ډکې د خبر دی چې په دنیا کې سکی د مسلمانانو سره نه خبر ته خبر دی چې قران او حديث باندې عمل کمی درجه ته رسیدلې سو کې منی کنه منی غریب د خپل چرسو غم وړي خپل هیروینو غم وړي خپل پودرو غم وړي دا دغه یو طریقه وا چې د ډیر حد پورې پدې کې غوي کامیاب شوی دی الله دې زموږ د ځوانانو زموږ د خزو دی الله حفاظت وکي والله سبحانه وتعالى دې مونږه د فحش کارونو د فحش فلمونو د فحش تصویرانو نه دی الله مونږ لري ساتي په امن او امان کې دې سره زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او ان شاء الله پر روان درسونه کې به بیا غزوه بحران او دغه شان یو سریه زید بن حارثه دغه تذکره او دغه نه بعد بیا د په اسلام کې یو ناشنا غزا غزوه احد دغه سیرت به شروع کیږي الله سبحانه وتعالى دې مونږ پوهږي په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى دې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او څنګه چې الله سبحانه وتعالى مونږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړیو دغه شان دې الله مونږ او څوک چې دا پروګرام ګوري او څوک چې چینی او څوک چې اوري الله دې مونږ ټول په جنت الفردوس کې یو ځای کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين